السلام علیکم ګران شاګردانو ولا جوړ چې جوړ بس راځه د نن سبق چې دی بیا هم په انګلیش کې د مایټ استعمال زده کړئ. مایټ هم یو بنیادي داسې ګرامر دی چې هغه په ژوند کې ډېر استعمالیږي او ډېر اسانه دی. راځئ د دې مختلف معناوې در وښیم او مختلف استعمالونه او مثالونه در وښیم. ویډیو در پای را سره وګورئ، تاسو به ډېر ښه ګرامر زده کړئ، یم به مو انګلیش په مثبته سي، یم به مو په ښایسته سي. اول مثال دی، اوله خبر خو دا ده چې مایټ از د فاست اف می، دا د می ماضي دی. می کستي په یاد می مخکې ویلی وو، دا د می ماضي دی، یعنې دا په ماضي کې استعمالیږي بعض وختونه. He said that he might come. He said that he might come. هغه ویل چې دی کیدای سي راسي. شاهد دلته د might معنا ده کیدای سي، شاهد. دلته د پاسیبلیټي د امکان دپاره د شي امکان یې د دې لپاره استعمالیږي. لکه افغانستان might win the next world cup. کیدای سي افغانستان روان ورلډ کپ وګټي. might. advice د نصیحت لپاره هم دا موږ استعمالولی سو، چاته نصیحت کوه. You might consult a doctor. You might consult a doctor. ته باید د یو ډاکټر سره مشوره وکړې، ته د یو ډاکټر سره مشوره وکړه. دلته بیا د شاهد ولې کیدای سي معنا نه ورکوي، دلته دا ورته وایي چې ته د ډاکټر سره مشوره وکړه، یا دلته د باید معنا ورکوي، ته باید د ډاکټر سره مشوره وکړي. You might consult a doctor. For the past prediction د تیر وخت وړاندوینې دپاره، پیشګویي دپاره چې کار سوی ممکن سوی پر هغه باندې ته وړاندوینه ورکوي، پیشګویي ورکوي. He might have slept. He might have slept. کیدای سي هغه ویده سوی وي. For present prediction په اوس وخت کې د شي پیشګویي وړاندوینه کول. Don't call him now. He might be sleeping. Don't call him now. He might be sleeping. اوس ټلیفون مه ورکوه، کیدای سي هغه ویده وي. د اوس وخت لپاره څوک د شي په باره کې پیشګویي یا وړاندوینه ورکوي، د دې لپاره هم دا استعمالیږي. He might be able to help you. He might be able to help you. کیدای سي هغه ستا سره مرسته وکړي، کیدای سي هغه وتوانیږي. able to وتوانیږي، د دې وړ وګرځي، قابله یې چې ستا سره مرسته وکړي. He might be called. He might be called. کیدای سي هغه رابلل سوی وي. You might be fast. You might be fast. ته کیدای سي پاس سوی یې، بریالی سوی وي په امتحان کې. Passive دا په پیسیو کې هم استعمالیږي. The exam might be fast. The exam might be fast. کیدای سي امتحان پاس سوی وي. په اخر کې نو دغه یوه امتحان جمله ده، ستاسو دپاره امتحان دی. دا ترانسلیټ کړئ، ترجمه کړئ، بیا په کمنټ کې ولیکئ. دا کیدای سي رښتیا وي. دا جمله تاسو څنګه ترجمه کولی سئ که نه، تاسو په کمنټ کې ولیکئ. مننه، الله حافظ.